السلام علیکم. زم سالار خان. انسانانو دشمن او خاص کر د مسلمانانو ډیر غټ دشمن چې په 100% کې 1% مسلمانان پیژني او 99% مسلمانان خالینو پیژني. د نن سبا په دور کې موږ وینو چې مسلمانان په ډیر سخت حالت کې دي. شاید در روان وخت تر دیم زیات سخت دي. هر مسلمان باندې فرض دی چې په اسلام باندې پوره ځان خبر کړي او عمل وکړي. هغه 1% مسلمانان چې پیژني او محسوس کولای شي هغه عالمان دي او هغه 99% مسلمانان چې خالینو پیژني هغه موږ عام خاص انسانان یو. زه تاسو ته ابلیس یعنی شیطان در یادوم. موږ عام خاص مسلمانان خالی د شیطان نوم پیژنو او دونی خبرې چې شیطان ډیر علم کړي او ډیر هوښیار دی. کله چې په دنیا کې بجلی ایجاد شو نو آهسته آهسته ټي وي سی ډي ډیش رااله. دې درې شیانو په 100% کې 40% مسلمانان د اسلام څخه لرې کړل. بیا چې کله ټچ موبایل ایجاد شو نو په 100% کې 99% مسلمانان د اسلام څخه لرې کړل. دا 99% مسلمانان د اسلام په باره کې هیڅ معلومات نه لري. که د نن سبا په دور کې موږ وګورو نو هر ځای به مسلمان خوار و زار وي. در په در به وي، په مصیبتو کې به وي. که موږ مسلمانان په اسلام باندې عمل نه وکړو نو موږ هیڅ کله هم نشو کامیابه کېدلی. په دې دنیا کې زموږ اولنی او غټ دشمن شیطان دی. که موږ په دې دنیا او په هغه دنیا باندې کامیابېدل غواړو نو موږ باید د شیطان سره مقابله وکړو. د شیطان تاریخ. شیطان څوک و؟ شیطان اصلي نوم عزازیل و. کله چې حضرت بابا آدم علیه السلام پیدا سو نو ټولو فرشتو ته د الله حکم سو سجده ورته وکړي. نو ټولې فرشتې په سجده سوې لیکن عزازیل سجده نه وکړه. د الله پاک د حکم نافرمانه سو. نو بیا د عزازیل څخه ابلیس سو. کله چې په جنت کې حضرت بابا آدم علیه السلام او بیبي حوا یې دوکه کړل. بیا د ابلیس شیطان سو. شیطان د لوهي او مغرورۍ ډک و. د شیطان د پلار نوم چلیپا و او مخ یې د ببر شیر په رقم و. غټ قد و او ډیر طاقتور و. د هغې قوم چلیپا ته د شاشین په نامه ویل. د شاشین مطلب زړه شورونکی. د شیطان د مور نوم تبلیس و. مخ یې د لیوه په رقم و. هغه هم د خپل خاوند په رقم زورور او طاقتور و. دا دواړه ډیر مشهور ول. ویل کېږي چې د شیطانانو اولنی نسل د تارانوس نامه پیري څخه پیدا شوی و. تارانوس د شیطان څخه 1,40,000 کاله مخکې په دنیا کې موجود و. د تارانوس نسل په دنیا کې په تیزی سره زیاتېدی. هغه مړه کېدل نه او نه ناجوړه کېدل ولې چې هغه د اور څخه پیدا ول. دا رقم د پیرانانو سرکشي ډیره زیاته سوه. د پیرانانو نسل ته اوله واره مرګ د فرشتو د لاسه 16,000 کاله بعد رالی چې د دې وجه سرکشي وله. دلته مرګ اوله واره پیدا سو. د دې څخه مخکې مرګ نه و. په بعد کې چلپانیس نامه یو نیک پیري ته د پیرانانو د هدایت ذمہداري ورکړل سوه او مشر یې سو. د چلپانیس بعد کې ذمہداري هاموس ته ورکړل سوه. د هاموس په دور کې چلیپا او تبلیس پیدا سول. دا دواړه د خپل وخت طاقتوره پیرانان ول او د دوی قوم چلیپا ته د شاشي نوم د شیر په رقم سر د وجې څه ویل. چلیپا او تبلیس د وجې سره ټوله قوم ویل چې موږ تر هغه ټیمه څوک نسي ماتولی چې زموږ په مابینځ کې دا دواړه موجوده وي. د دې دواړو له وجې څخه پیرانان اسمان ته ورسېدل او په درېیم اسمان کې تنګول شروع کړل. بیا د الله په حکم سره فرشتو په دوی باندې حمله وکړه او آخر یې پیرانانو ته یو عبرتناکه شکست ورکړ. کله چې شیطان اسرائیل علیه السلام ولیدی نو په سجده سو یعنی تسلیم سو. شیطان د کوچنیوالي څخه چالاکه او هوښیار و او بیا فرشتو د ځان سره بوتي. شیطان د توبې اعلان وکړي او بیا د فرشتو څخه علم زده کول شروع کړل. شیطان آخر دونه علم زده کوي چې په اول اسمان باندې نوم عابد و، په دویم اسمان باندې نوم زاهد و، په درېیم اسمان باندې نوم عارف و، په څلورم اسمان باندې نوم ولی و، په پنځم اسمان باندې نوم تقی و، په شپږم اسمان باندې نوم کبازان و. شیطان 14,000 کاله د عرش طواف کړی و او په اوم اسمان کې د استاد عزازیل په نامه مشهور سو او 10,000 کاله د مقربینو فرشتو استاد و. شیطان د فرشتو سره 80,000 کاله تیر کړي
او 14,000 کاله د جنت د خزانې محافظ و. د دومره علم کولو بعد په عزازیل کې عاجزي ختمه شوه، په لوی مغرورۍ او په شرک کې مبتلا شو. کله چې الله پاک حضرت بابا آدم علیه السلام پیدا کړ، نو الله پاک د عزازیل غرور او تکبر ماتولو لپاره فرشتو ته حکم وکړ چې سجده ورته وکړي. دلته عزازیل هم و، نو ټوله فرشتې په سجده سوې، لیکن عزازیل سجده نه وکړه او لوی یې وکړل او ویې ویل چې زما پر کوم عبادت به یو چا هم نه کړی او زه له اوره پیدا سوی او دی له خاورې. عزازیل سجده ونه کړه او د الله پاک د حکم نافرماني یې وکړل. الله پاک په عزازیل باندې لعنت وویل او د خپل دربار یې پسې واخیستی. نو بیا د نوم د عزازیل څخه ابلیس سو. ابلیس د الله پاک څخه خپل د علم او عبادت صله وغوښتل. نو الله پاک ابلیس ته د یو مقرره وخته پورې ټیم ورکوي. ابلیس دا وویل چې زه به ستا بندګان د صراط مستقیم څخه ایسته کوم او خپل عبادت به کوم. الله پاک وفرمایل چې زما کم متقي او پرهیزګاره بندګان یې، هغه ته هیڅکله هم نسې ګمراه کولی. ابلیس چې کله په جنت کې حضرت بابا آدم علیه السلام او بی بی حوا یې خطا ایستل، نو د ابلیس بیا نوم شیطان سو. شیطان د انسان په رګو کې ننوځي او انسان کنټرولولی سي. شیطان د انسان هر حصې ته ځان رسولی سي، لیکن د انسان په بدن کې یوه داسې حصه ده چې شیطان د هغه په باره کې هیڅ معلومات نه لري. د هغه حصې نوم زړه دی. د انسان د زړه په راز باندې یو الله خبري او یو انسان په خپله. که تاسو د شیطان مقابله کول غواړئ او په دې دنیا باندې کامیابېدل غواړئ، نو په زړه کې د الله ذکر کوئ. شیطان 5 ملګري دي. د اول نوم یې صبر دی. د صبر په اختیار کې د مصیبتو کاروبار دی چې خلک افسوس کوي او خپل ګریبان سري او خپل مخ په چکو وي او د جاهلیت نارې وي. د دوم ملګري نوم یې عور دی. عور انسان په بدۍ اخته کوي، بدۍ دته ښه او سمه ښکاره کوي. د دریم ملګري نوم یې مسعود دی. مسعود په خلکو باندې دروغ وایي. دا د انسان په شکل کې راسي او د خلکو سره ملاویږي. د فساد پورته کولو لپاره دروغ خلکو ته وایي. د څلورم ملګري نوم یې داسم دی. داسم د انسان سره کور ته داخلیږي او د کور د خلکو عیب ورښکاره کوي او په غضب کوي یې. د پنځم ملګري نوم یې زکنور دی. د زکنور په لاس کې بازارونه دي. دا بازارو ته راسي د بد امانتۍ جنډې شخوي او په بازارو کې خلک په غلط او په فحاشۍ کار باندې اخته کوي.